په ژوندون هره بلا را ځینې تو شو، خبر نه وم چې دنیا را ځینې تو شو. دښمن ښه وه مخامخ به جنګېدلو، بس یارانو چې تر شا را ځینې تو شو. لکه ګل نه چې بلبل خوندونه اخلي، په مزه مزه اشنا را ځینې تو شو. لکه ګل نه چې بلبل خوندونه اخلي، په مزه مزه اشنا را ځینې تو شو. د قسمت داد مې انسان ته خدای ورکړی، په ژړا 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 را ځینې تو شو. د یار شونډې مې په مخ خاپونه جوړ کړل، لیونی څه په ادا را ځینې تو شو. د بېلتون تورو تیارو نه خبر نه وم چې د سپین مخې رڼا را ځینې تو شو. د اوښکو باران یوټیوب چینل مینوالو لیدونکو، نن را سره په دغه ادبي او هنري خپرونه کې عبدالهادي فرهنګ او نورالله نوري صاحب شتون لري. د دوی څخه به شعرونه او دیکلمې اورو. پیل یې له عبدالهادي فرهنګه کوو. فرهنګ صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. سلام، احترام او ډیر درناوی قدرمن اکمل صاحب، تاسو ته، ستاسو د یوټیوب چینل ټولو لیدونکو ته او ستاسو تخنیکي همکار ته. زه په سر کې یو 3 بیته وایم، بیا یو غزل وایم چې پردې د خرڅ کړلې، مینې د بېدره کړلې. څنګه؟ پردې د خرڅ کړلې، مینې د بېدره کړلې، پښتونه چا دومره بې عقله بې هنره کړلې. ملا صاحب تا په تعویز یو ښکلی د ځان نه کړلو. ملا صاحب تا په تعویز یو ښکلی د ځان نه کړلو، او ته یو ښکلي بې تعویزه در په دره کړلې. او فرهنګه تا خو په ګناه کې آرام نه منلو، شراب دې وکتل چې څنګه یې بېغمه کړلې. غزل ته راځمه چې خاورې خاورې مې ځواني شوله جنابه، خاورې مې ځواني شوله جنابه، زه د مینې غم خراب کړم بې حسابه. ما چې ووینې زما په تن را پرېوځې، لکه زه د تنها وړ یم عذابه. او و د خدای مخلوقه ولې نه رحمېږې، و د خدای مخلوقه ولې نه رحمېږې، د پښتون په مینه مه راځه سیلابه. او ګناه څنګه درنه روان کړم میکدې ته، اکمل صاحب ګناه څنګه درنه روان کړم میکدې ته، تا جومات ته روان نه کړمه ثوابه. او دا 315 شپې کېږي چې زه تا پسې ژړېږمه ګلابه. یو ځل بیا. دا 315 شپې کېږي چې زه تا پسې ژړېږمه ګلابه. او سر د خاورې شه ته ولې ناخبر یې، مقطع باید د سر د خاورې شه ته ولې ناخبر یې، زه په تا پسې فرهنګه یم خرابه. ډېره مننه اکمل صاحب، ډېره مننه. نړۍ مننه فرهنګ صاحب. ملګرو ویلي چې ته خبرې مه کوه، ملګرو ته اجازه ورکه. نوري صاحب ته ورګرځو، له ده څخه به نظم اورو، هغه نه وروسته بیرته فرهنګ صاحب ته ورګرځو. را سره تم شئ، مهرباني. سلامونه اکمل صاحب او پښتانه مینه تا ته او د یوټیوب چینل ټول مینوالو ته. زه یو نظم یم، د هغې نه مخکې یو 3 بیته دي. څنګه؟ په امید ستا د راتلو مې په ونۍ نیولي دي، په امید ستا د راتلو مې په ونۍ نیولي دي، په ستوني کې مې بندې څو سلګۍ نیولي دي. راځه اوس پیغله شوي د عشق نیت دې تړه، راځه اوس پیغله شوي د عشق نیت دې تړه، ګلاب ګلاب پړخونې غوټۍ نیولي دي. او په ډېرو دعاګانو مو د امن لور ونه شوه، په ډېرو دعاګانو مو د امن لور ونه شوه، په ډېرو دعاګانو خلو پولۍ نیولي دي. او نظم په دې ډول دی چې حالات خراب دي او هر څه برعکس، حالات خراب دي او هر څه برعکس. رنګ د سپرلي د مخ نه هم تللی دی، رنګ د سپرلي د مخ نه هم تللی دی، ګلاب ډنډرکې کې مات شوی ښکاري، چینار ګودر هر څه خفه دي، د انسانیت کتاب قات شوی ښکاري. حالات خراب دي او هر څه برعکس، د یار دیدن هم په شپو ورځ نشي. حالات خراب دي او هر څه برعکس، د یار دیدن هم په شپو ورځو نشي. اوس ګل په لاس چاته اظهار نه کېږي، په دې بې سوزه او بې سازه ښار کې د مقدسې مینې کار نه کېږي. حالات خراب دي او هر څه برعکس، وجود د خپل سیوري نه هم یریږي، لکه له پړي مار خوړلی تیر شي. کوم یو سړی چې ځي په هره لاره، له زښته ډاره غلی تیر شي. حالات خراب دي او هر څه برعکس، د هر یو چا له سره هوش تللی دی. حالات خراب دي او هر څه برعکس، د هر یو چا له سره هوش تللی دی، د درد چپنې په وجود ښکارېږي، ګوندې د هر یو په فکر کې دا د ژوند ارمان ورته محدود ښکارېږي. حالات خراب دي او هر څه برعکس، ما مې لالی ربه په تا وسپاره، چې روغ رمټ بیرته بېګا ته راشي، زه ترې فیضار بنګړي هېڅ هم نه غواړم،
خالی لاسونه دي و ماته راشي خالی لاسونه دي و ماته راشي. ډېره مننه. په ما دې وکړه په تا وشه په کور دې راشه بې بارانه سیلابونه. مننه نوري صاحب. کور ودان بیرته فرهنګ صاحب ته ورګرځو، له ده څخه به شعر اورو، هغه نه به وروسته خدای به اماني اخلو. فرهنګ صاحب مهرباني. ډېره مننه اکمل صاحب. زه درې څلور بیته وایم چې په مینه اورو. تورې خاورې به شم دار را پسې دی، تورې خاورې به شم دار را پسې دی، د سپینې خولې ازار را پسې دی، د ګناه خواهش روان کړم میکدې ته. د ګناه خواهش اکمل صاحب د ګناه خواهش روان کړم میکدې ته، او تر شا پروردګار را پسې دی. زه څوک نه لرم چې بومې ځي منظر ته، و خدایا او بهار را پسې دی. زه څوک نه لرم چې بومې ځي منظر ته، و خدایا او بهار را پسې دی. یو قاتل یې په سرو وینو لمبل غواړي، پښتون خاندي چې غمخوار را پسې دی. او د جومات د ملا لور یې مچه غواړي، د جومات د ملا لور یې مچه غواړي، او فرهنګ یو ګناهګار را پسې دی. ډېره مننه اکمل صاحب. کور ودان فرهنګ صاحب دغه دوه بیتونه تاسو دواړو ګلونو ته به ډالۍ وي چې بیا کافر شم د جانان په کوڅه تیر شم، بیا ټول کله یو اواز یوه ناره شوه، د وفا بوسه به بله وي شاکره دا یوه د جفاګانو کفاره شوه. دا د اوښکو باران یوټیوب چینل ادبي او هنري خپرونه. تر بیا چې زه فضل هادي اکمل او زما دروند همکار الخام یوسفزی ستاسو به درانه چوپړ کې حاضرېږو. په لوی او بخښونکی رب مو سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله او کامیابه اوسئ. مننه.